عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت إلى آخر الحديث متفق عليه. په دې حدیث کې دا مسئله بیانېږي چې یو سړی روژه دی د رمضان په میاشت کې او د خپل کور والا سره هم بستری وکي، کوروالی وکي، نو دغه سړی به څه کوي؟ په شریعت کې د دغه سړي دپاره څه شی مقرر شوي دي؟ نو په دې کې دا جواب شته دی په دې حدیث کې. حدیث کې دا راغلی چې یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله پیغمبره هلکتو، هلاک شومه. د هلکتو نه دا معلومیږي چې د رمضان المبارک په میاشت کې د روژې په حالت کې چې یو خاوند د خپلې ښځې سره هم بستري کوي دا هلاکت دی. بعضو روایتو کې راغلی دا صحابي راغی وی ویله احترقتو یا رسول الله، وسوځېدمه. یعنی دا سبب د اور دی که څوک قصدن عمدن ارادتن داسې دا روژه ماتوي په هم بسترۍ باندې، په کوروالي باندې. ځکه نبی علیه صلات وسلام ورته داسې ونه ویله چې ته په ولې ځان ته وایې چې زه هلاک شوم، بلکې دا تپوس یې ترې وکړو وما اهلککه، څه شي ته هلاک کړی؟ هغه ورته وویل وقعت علی امرأتي فی رمضان، د الله پیغمبره د خپلې بیبي سره ملاو شومه او هم بستري رانه وشوه او زه روژه وم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل هل تستطيع ان تعتق رقبه، ګوره په دې کې هغه کفاره ذکر کوي د هغه چا دپاره چې چانه د رمضان المبارک د روژې په حالت کې کوروالی د خپلې بیبي سره وشي. اولنې دا دی چې ته به یو غلام آزادې، او چې غلام نشي آزادولی یا غلام نوي، نو بیا ورته نبی علیہ السلام ویله، صحابي ویله چې زه خدا نشم، زه غریب یم، فقیر یم، ما سره پیسې نشته، په څه شي آزاد کم؟ بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، 2 میاشتې پرلپسې روژې نیولی سې؟ نو هغه ورته ویله چې نه. بیا ورته وویله هل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا، 80 مسکینانو ته خوراک ورکولی شي؟ هغه صحابي ویله چې نه. ګورئ په دې کې کفاره ذکر شو. اول انسان به اول غلام آزادوي، چې غلام نشي آزادولی نو بیا 2 میاشتې پرلپسې روژې به نیسي، او که دام نشي کولی نو بیا به 80 مسکینانو ته خوراک ورکوي. په دې 3 کارونو کې یو کار بیا لازم دی، خامخا به کوي. خو د صحابي ویله چې ما سره د 80 مسکینانو د خوراک هم بندوبست نشته د الله پیغمبره. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بیا ته انتظار وکړه. نو دا سړی کېناستو، نو نبی علیه صلات وسلام ته یو چا یوه بورۍ، یوه بوجۍ یا یو کیس په یو شاپر، په غټ شاپر کې کجوري راوړي. هغه یې دې له ورکړې چې ورشه فتصدق به، په ده باندې ته صدقه وکړه، یعنې 80 مسکینانو په اندازه باندې. خو دې صحابي ویله چې د الله پیغمبره په دې مدینه کې زما نه څوک غریب نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خندا شو، او تر دې چې بدت انیابه، غاښونه مبارک ښکاره شو. بیا ورته وویله خذه فاطعمه اهلک، زه ته لاړ شه خپل چې تاسو دومره غریبانان یې، هم د خپلو غریبانانو لا د خپل ستا د لاندې چې څومره ستا بچي دي، ستا خپلوان دي، هغوی لی ورکه. نو خلاصه دا شوله کم انسان نه چې د رمضان المبارک په میاشت کې د روژې په حالت کې جماع، هم بستري، کوروالی د خپلې بیبي سره وشي، یا به غلام آزادوي، یا به چې کم دی هغه نشي، نو بیا به 2 میاشتې پرلپسې روژې نیسي. که هغه هم نشي بیا به 80 مسکینانو ته خوراک ورکوي. او که دا هیڅ څه شی هم نشي کولی، هیڅ په طاقت کې نه وي، نو علماو لیکلي چې دا به بیا توبه وباسي او رب العالمین نه به معافي غواړي. دې ته ورته مسله عزیزانو یو بله مسله هم ده چې یو سړی د شپې په حالت کې، د شپې خو د رمضان المبارک د میاشتې په شپو کې خو جائز ده د نارینه او د خاوند دپاره چې خپلې بیبي سره ملاو شي، چې دی د خپل بیبي سره ملاو شي او دی جنوب وي،
او دا جنابت دونه حتی ورسیږي چې د سحر اذان پې وشي نو د ده دا روژه صحیح ده او که نه ده؟ یعنی پېشمنه یې مو کو او بیا پې اذان وشو او دی جنوب دی له جواب دا دی چې دا روژه دا د ده صحیح ده. دلیل د عایشې رضی الله عنها او د ام سلمې رضی الله عنها حدیث دی بخاري او مسلم کې چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې با سبا راوختو یعنی د مولا اذان هغه وخت به داخل شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د هغې نه وروستو بیا غسل وکړو او نبی علیہ السلام به خپله روژه مکمل کړله ولا یقضي او د هغې قضایي هغه به یې نه راوړله. دغه شانتې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای مسلم کې روایت دی یو سړی وی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کو عائشه رضی الله عنها فرمای چې ما د ده دا خبرې اورېدې او نبی علیہ السلام ته ویل چې د الله پیغمبره تدرکنی الصلاة وانا جنوب د سحر مونځ ټیم را باندې راشي او زه مغه شانتې جنوب یم. جنوب دې ته ویل کېږي چې زه خپلې کور والا سره میلاو شوی یم او غسل مې نوي کړي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وانا تدرکنی الصلاة وانا جنوب په ما باندې هم سبا راوخیږي پښمنۍ مو کمه سبا راوخیږي او زه د جنابت په حالت کې یم بیا غسل وکمه فاصوم. دغه روژه دا صحیح ده. ګوري فرق دی یو د روژې په حالت کې د خپلې بیبي سره هم بستري کول یو د روژې حالت نه دی د شپې تا کړی وي د خپلې بیبي سره هم بستري او تا باندې سحر راوختو سبا در باندې راغی نو دا سبا چې در باندې راوختو دا روژه به ستا صحیح ده دا روژه مکمل کې او چې د ورځې تا نه داسې کار وشو قصدن نو د هغې مخکې حدیث کې هغه سزای بیان شوله. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې صحیح پوه کړي او رب العالمین دې زموږ او تاسو د روژې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښودلې شوي فرامینو مطابق وګرځوي. آمین یا رب العالمین.